بسم الله الرحمن الرحیم. د سکون رادیو د سوشل میډیا د برخې درنو لیدونکو سلامونه. ستړي مه شئ، هیله د ټول به ښه اوسېږئ. لیدونکو یو ځل بیا هم د ډاکټر روغتیایي خپرونه ده چې په دې خپرونه کښې نن موږ تاسو ته د انیمیا یا هم د کمخونۍ د ناروغۍ اړوند معلومات درکوو. دا څنګه ناروغي ده، څنګه پیدا کېږي، ټایفونه یا ډولونه چې دي او همداراز کوم کسان کې ډېره رامنځته کېږي، د کلینیک له لحاظه د دې نښې نښانې به چې اوسېږي، څنګه یې تشخیصولی سو، همداراز پر تداوی باندې بیا هم کوشش وکړو چې وښه. زه وصیت کوم تمه ده چې تر وروستیو راسره اوسېږئ. خپرونه کې همدا موضوع راسره په هلمند کې د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص او د معدې او اعصابو ناروغیو معالج ډاکټر ښاغلي ډاکټر صاحب عبدالوکیل اکرم همدا موضوع راسره څېړي. په پیل کې ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، ښه راسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. وثیق صاحب تاسو ته او د سوشل میډیا درنو کتونکو ته نیکې هیلې او سلامونه او د جمعې ورځ مو په خیر، په دې هیله چې ښه صحت ولرئ. ډېره مننه ډاکټر صاحب. انیمیا چې نننۍ موضوع موږ ټاکلې یا کمخوني په پیل کې روښانه کړو، څنګه حالت دی، څنګه رامنځته کېږي؟ وثیق صاحب محترم، واقعا په دې هفته کې مو ښه موضوع انتخاب کړې، انیمیا یا کمخوني چې اوقات یې هم په ماشومانو کې هم په کایرانو کې ډېر زیات دي، نو ډېره ښه موضوع ده. انیمیا یا کمخوني هغه حالت ته ویل کېږي کله چې په وینه کې د هیموګلوبین اندازه تر نارمل رینج کمه سي او یا هم په وینه کې د سرو حجراتو تعداد تر نارمل حالت کم سي، دغه حالت ته انیمیا یا کمخوني ویلی سو. چې دا انیمیا یا کمخوني ځان ته مختلف اسباب لري او مختلف ټایپونه یا شکلونه لري. د ټایپونه یادونه مو وکړه ډاکټر صاحب، څو ټایپه ده؟ انیمیا یا کمخوني په ابتدا کې پر دوه شکله ده. اول هغه پریکرسرز یا هغه ابتدایي مواد چې کم د نارمل هیماتوپویسس لپاره مثلا ضروري دي یا د وینې د سرو حجراتو لپاره ضروري دي، د هغوی د کمبود له کبله چې کومه انیمیا منځته راځي، مثلا لکه آیرن ډیفیشنسي انیمیا، مثلا لکه فولیک اسید ډیفیشنسي انیمیا، لکه ویټامین B12 ډیفیشنسي انیمیا، او یا مثلا دې ته ورته مثلا نور داسې ابتدایي یا هغه پریکرسر چې د وینې د سرو حجراتو د جوړښت لپاره ضروري دي، د هغوی د کمبود له کبله چې کمخوني راځي، دا اول ټایپ ده. دوم ټایپ انیمیا هغه څه دی کم چې کله د وینې سره حجرات جوړیږي، بیا دوران ته دوی ریلیز کېږي او هلته بیا د وینې حجرات تخریب کېږي، چې اکثره وخت خپله د وینې په سرو حجراتو په سټرکچر یا ساختمان کې مشکل اوسېږي، یا هم د وینې د سرو حجراتو په داخل کې د ځینې انزایمونو کمبود اوسېږي، او یا هم د وینې د سرو حجراتو په داخل کې کوم مواد رنګه مواد په نامه د هیموګلوبین د هغه په سټرکچر کې تغیرات اوسېږي، لکه تلاسیمیا مریضي، او یا هم یو تعداد ډرګز یا دواګانې دي یا انفیکشنونه یا انتانات دي چې د کمخونۍ سبب کېږي یا د هیمولایت سبب کېږي، چې دا په مجموعي شکل سره دوه ټایپه دي. بیا نو کې چیرې نور عمده شکلونه ترې راسو چې موږ داسې عام شکلونه یاد کړو، لکه آیرن ډیفیشنسي انیمیا د اوسپنې د کمبود له کبله کمخوني ده، مثلا ځینې یو تعداد مثلا فولیک اسید ډیفیشنسي ده، ویټامین B12 ډیفیشنسي ده، هیمولایټیک انیمیا ده چې په هیمولایټیک انیمیا کې بیا سایکل سیل انیمیا راځي، تلاسیمیا راځي، نور ابتدا د اډیوپاتیک هیمولایټیک انیمیاګانې دي چې هغوی اکثره وخت کاز معلوم نه وي یا ځینې انزایمونو کمبود وي، چې ټایپونه یا شکلونه نسبت د دوی سبب ته یا اسبابو ته ډېر زیات دي. بله. او ډاکټر صاحب د کوم ټایپ وقوعات ډېر دي؟ وثیق صاحب محترم، په ټوله نړۍ کې چې ډېر زیات انیمیا کمخوني واقع کېږي، هغه تر ټولو زیات شکل چې دی هغه آیرن ډیفیشنسي انیمیا ده یا د اوسپنې د کمبود له کبله انیمیا کمخوني چې دا د نړۍ په سطحه په ټولو ملکونو کې شتون لري. په دوم لاین کې چې ډېر واقع کېږي هغه هیمولایټیک انیمیاګانو څخه تلاسیمیا ده چې هغه واقعیت هم زیات دي په نړۍ کې، په ټولو ملکونو کې زیات، خصوصا د مدیترانې بحیرې پر شاوخوا په دغو ځایو کې وقوعات ډېر زیات دي. نو بیا نور هم واقعیت زیات دي خو نسبت د دوی اسبابو ته. او د داسې ناروغانو هغه تشخیص څنګه کولی شو ډاکټر صاحب؟ وثیق صاحب محترم، یو د دوی هغه کلینیکي اعراض او علایم دي چې په هغه سره موږ تشخیص وڅه کولی شو. یو هغه څه لابراتواري معاینات دي. اوس په کلینیکي اعراض علایمو کې که چیرې په مجموعي شکل سره د ټولو انیمیاګانو یو مشترک کلینیکي اعراض علایم یاد کړو، هغه د ماشوم یا د شخص د چهرې خاصوالی دی یا ژړه چهره ده. دغه په ترکیب په ماشومانو کې د کمخونۍ له کبله تخریشیت یا ایریټیبلیټي شتون لري، انورکزیا یا بېاشتهایي شتون لري. د ماشومان اکثره ماشومان که چیرې آیرن ډیفیشنسي انیمیا ولري لیګ کرمپس لري،
د پښو عضلي دردونه لري. همدارنګه په آیرن ډیفیشنسي انیمیا کې ځینې اشخاص د خولې په کنجونو کې ابتدا زخمونه لري چې انګولر سټوماټایټس ورته وایي، یا هم د ژبې پر شاوخوا التهاب لري چې دته ګلوسایټس ویل کېږي، او یا هم د شخص نوکان ښوی او کت وي داخل خواته لکه کاچوغه دا رقم شکل لري چې دته کالیونیکیا ویل کېږي دا دي. او همدارنګه په آیرن ډیفیشنسي انیمیا کې بیا یو تعداد مریضان پیکا لري چې پیکا خپل یو نیورولوژیکل حالت دی چې مریض شخص یا خاوره خوري یا عموما خواږه شیان زیات خوري او یا هم تروه شیان هغه څه چې غذایي ارزښت نه لري هغه زیات خوري. او که چیرې نورو انیمیاګانو ته راسو مثلا هغه اشخاص چې تلاسیمیا ولري په دې مریضانو کې بیا دوامداره د هیمولاج له کبله څخه آیرن یا اوسپنه د دوی په داخلي ارګانونو کې سټوریج کېږي ذخیره کېږي دغه له کبله په مریض کې اینه غټېږي چې دته هیپاتومیګالي ویل کېږي یا تورې غټېږي چې دته سپلینومیګالي ویل کېږي، یا د مریض په چهره کې په اسلام توروالی راځي چې آیرن په پوست کې سټوریج کېږي. همدارنګه د مریض تندی مخ خواته راوځي، د پزې برجې کښېني او چاین یا زامې چې دي دا مخ خواته راوځي چې دا د عمومي د انیمیاګانو د تلاسیمیا او کلینیکي نښې دي. خو بیا که چیرې لابراتواري معاینات ته راسو چې په هغه سره هم د هرې انیمیا هغه ټایپ پیژندل کېدای سي، هغه کاز پیژندل کېدای سي او بیا د هغه په تعقیب تداوي ده. بله، تداوی یادونه اوس په وروستیو کې تداوی اړوند هم که ووایو چې تداوی څنګه کولی سي؟ وسیق صاحب محترم، تر ټولو ډېر مهم چې په انیمیا کې دی هغه د انیمیا د شکل یا ټایپ پیژندل دي، د هغوی تشخیص کول دي چې بیا وروسته په تعقیب تداوی اسانه ده. یعنی اول پله باید تشخیص وضع سي چې آیا دا شخص آیرن ډیفیشنسي انیمیا لري، آیا دا شخص تلاسیمیا لري، آیا دا شخص بله هیمولیټیک انیمیا لري، آیا دا شخص کې فولیک اسید کم دی، آیا په دې شخص کې بلډ لاس یا مثلا کم خونریزي لري چې هغه په ګراس شکل سره لیدل کېږي، که په مخفي شکل سره د چیني نه لیدل کېږي، یا لکه ځینې اشخاص د جای بلیډینګ ولري یا د هاضمي سیستم خونریزي ولري. یعنی عمده سبب باید وپېژندل سي، تشخیص باید وضع سي، وروسته بیا تداوي ته راځو. اوس که چیرې شخص آیرن ډیفیشنسي انیمیا ولري باید آیرن یا اوسپنه نسبت د شخص یا ناروغ په عمر باندې او د وزن پر کیلوګرام باندې باید هغه آیرن ورته شروع سي. همدارنګه غذایي رژیم باید سم سي او داسې غذایي مواد ورته ورکول سي چې په هغه کې آیرن شتون ولري، او د کم آیرن ډیفیشنسي چې په دې کې منځته راغلی د کم سبب له نګاه څخه مثلا په هاضمي سیستم کې میکروبونه ولري یا غذایي رژیم یې سم نه اوسېږي، باید پر هغو باندې کار وسي. او همدارنګه هغه اشخاص که چیرې تلاسیمیا ولري د تلاسیمیا مریضانو باید اول پله تشخیص وضع سي، تر هغه وروسته باید ښه غذایي مواد ورته ورکول سي، ویټامینونه ورته ورکول سي، نور داسې غذایي مواد چې په هغه کې کلسیم شتون ولري دا ورکول سي، دوامداره شکل فولیک اسید ورکول سي، او ورسره په څنګ کې دې مریضانو ته باید په منظم شکل سره بلډ ورکول سي یا وینه ورته ورکول سي. او همدارنګه ځینې کورنۍ ښه مثلا اقتصادي امکانات ولري کولی سي چې خپل ماشومانو ته په هغه وخت کې چې دوی ماشومانو کې کم د اینې یا تورې غټوالی نه وي راغلی کولی شي دوی ته د سټیم سیل ټرانسپلانټیشن وکړي یا د ځینې وجرات د مور پلار یا ورور یا خور څخه واخیستل سي او هغه ماشوم ته مثلا پیوند سي. او همدارنګه نورې انیمیاګانې چې لکه فولیک اسید کمبود له کبله یا د ویټامین B12 کمبود له کبله باید هغه په خپل ډوز سره ماشوم ته شروع سي شخص ته تر څو انیمیا یې کمخوني تداوي سي. بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور محبت چې نن مو انیمیا را سره څېړلې. وسیق صاحب محترم ستاسو څخه ډېره مننه او د ګرانو کتونکو څخه ډېره مننه چې تر دې لحظې خپرونه را سره تعقیب کړله او په دې هیله چې معلومات یې ترلاسه کړي. بیا هم اوریدونکو ته ښه د جمعې ورځ غواړو تاسو ته ډېره زیاته مننه. لیدونکو ډېره مننه له تاسو هم چې تر دم کړی را سره واست او موږ مو تعقیب کړو. تر بیا ښه چارې.